په 15 دولتي ادارو کې د ګرځنده ټیمونو په واسطه 20,000 تنو مسؤلینو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خدمات ترسره کول. د ګرځنده ټیمونو په ګډون هیوادوالو ته د اسلامي امارات له راتګ سره سم 2,01,000 الکترونیکي تذکرو ویش کېدل. په دې سره د هیواد په کچه ټول 8.2 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د 1,62,000 تنو هیوادوالو ته د وګړو د احوال د ثبتولو او هم د 4,800 تنو بهرنیو وګړو ته د تګ او راتګ د ثبت خدمتونه ترسره کول. د ادارې ترسره شویو خدمتونو له درکه 1,80 میلیونه عواید ترلاسه کېدل او د دولت خزانې ته تحویلېدل. کوچي هیوادوالو ته د تابعیت تذکرو ویشلو په مخه د طرز العمل ترتیبول. بهرنیو هیوادونو کې د میشته افغانانو اتباعو ته د کاغذي تذکرو د ویش تایید او اصلاح په اسانتیاو برابرول او طرز العمل ترتیبول. تابعیت تذکرو کې د ترسره شویو خدمتونو لکه نوم او تخلص، عمر، استوګنځي ځای او ځینې نور برخو کې د اصلاح مقررات ترتیبول.